دا خبره مې وکړه چې هغه خرڅ شوي پښتانه چې تلې د یو څو پیسو او د کرسۍ یا د چوکۍ په مقابل کې د اغیارو غلامي کړې ده او خپل ولس هم د اغیارو په غلامۍ کې ورکړی دی. دا کار پخوا هم ځینې پښتنو به کوو، لکه که موږ یې د مغولو نه راونیسو نو د خوشحال خان خټک بابا د 2 نسلونه چې وو هغې به د مغولو غلامي کوله او د مغولو دپاره به د پښتنو خاورې نیولې او د مغولو سره به مغولو ته به ورکولې او د مغولو حکومت به پرې و. دا به صرف دوی ته خوشحاله و چې مغولو به دې ته ځینې خپل هغه څه واکمني چې به یې ورکړې وه دا به صرف هغې ته خوشحاله و چې دا به د مغولو غلامي به دوی کوله، بیا به دا نور پښتانه په هغه وخت کې هغوی به غلامان کول او د مغولو په حکومت کې به یې ورکول. بیا داسې و چې کله د اورنګزیب په وخت کې خوشحال خان خټک هغه چې دی هغوی بندي کړو، هغې نه وروسته خوشحال بابا بیا خوشحال شو، د پښتنو د ازادۍ او خپلواکۍ دپاره یې غږ پورته کړو، د هغې دپاره یې اشعار هم ولیکل او پښتانه دا کوښښ کوو چې پښتانه په یو ملت ترېنه جوړ کړي او د مغولو په مقابل کې وجنګوي چې پښتانه خپلواکه شي. خو هغه ښه و، هغه چې کومه هڅه پیل کړه هغه بیا وروسته میرویس نیکه ته راورسېدل، هغه هم بیا دا هڅه وکړه او میرویس نیکه بیا په دې کامیابه شو چې د پښتنو هلته یو دغه ریاست جوړ کړي او بیا د هغې نه وروسته د هغې زوی خو بیا تقریبا نیم ایران یې ورپسې ونیو او هغه خپله ځان ته قوي امپراتوري جوړه کړه او بیا وروسته احمدشاه بابا چې کوم امپراتوري جوړ کړه چې اوس موږ ته هغه بیا ورو ورو وړکېدله. اوس دا اوسنۍ کومه جغرافیه چې ده دا نیمګړې جغرافیه دا اوس موږ ته پاتې ده. نو پښتنو دا هم په خپلو وینه او په خپلو قربانۍ باندې تر اوسه پورې خپلواکه ساتلې ده. خو زموږ ډېره برخه چې پښتونخوا او د بلوچستان سیمې دي هغه لا اوس هم د پنجاب یا د اغیارو په قبضه کې دي او د هغوی په واکمنۍ کې دي او هلته چې دی په دغه قومونو باندې ظلمونه کوي. خو اوس هم لکه د تیر تاریخ په شان باندې چې هغه وخت کې به د خوشحال بابا د 2 نسلونه چې پورته وو د مغولو غلامي کوله، اوس د چې دا کوم پښتانه چې دي دې کې هم ځینې داسې چې اوس دا د پنجاب غلامي کوي او د پښتنو خاور او د پښتنو د سیمې د سیاست جوړونه که هغه بهرني که نظامي او که داخلي دا ټول چې دی او که اقتصادي د دې واک خپله پنجاب ته ورکړی دی او پنجاب په دې باندې واکمن دی. ما بیا په دې کې یو مثال دوی ته ورکړو، یوه بیلګه مې ورته ورکړه. تاسو وګورئ په تیر وخت کې چې کوم هغه اپریشنونه په سوات او په دغه منطقو کې وشولو د پنجاب یو جرنیل یا یو کرنیل به ولاړو، یو عالم یو پښتون به یې راګیر کړی او هغه به وهو هغې سره به یو ترجمان هم ځکه به اردو ژبه نه پوهېدو، پنجابي به د بل پښتون به بیا ترجماني کوله او پنجابي ته به یې ویلې. خو په خوا په څنګ کې به لکه مشر پنجابي و او د هغې په حکم باندې به دا پښتون مار کېدو، دا به ټکول کېدو به. خو مګر زه بیا دې ته داسې وایم لکه ځکه دا د یوه بیلګه ورته داسې ورکوو چې آیا یو پښتون به لاړ شي هغه که په فوز کې وي که کرنیل که جرنیل هغه به لاړ شي یو پنجابي به په پنجاب کې ووهي؟ نه. نو د دې نه دا خپله دا یو حقیقت دی چې هغه واکمن او حاکم قوم چې دی هغه پنجابی دی او دغه نور قومونه هلته غلامان دي، ځکه هغه کار چې پنجابی کوي هغه بیا دغه نور قومونه نشي کولی. دا ورته موږ همیشه ویو، خو الله دې پښتنو کې عقل راولي، الله دې په هغې کې پوهاوی راولي چې هغه په دې باندې وپوهېږي چې دغه ځای چې دا کوم قوم چې دی پښتون او بلوچستان دا د غلامۍ په حالاتو کې هلته ژوند تېروي او دوی خپلواکي نه لري، نه د خپلې خاورې خپلواکي لري، نه د خپلو وسایلو خپلواکي لري، نه د سیاست جوړونې که هغه بهرنی سیاستي که داخلي که نظامي، په هیڅ کې دوی هیڅ هم نه دي. نو بس هسې په دې ته خوشحاله دي چې هلته آباد دي او پردی پنجابی راځي هغه پرې حکومت کوي. اوس یوه نوې توطیه جوړه کړې ده پنجابیانو، دغه اوسني فوز بیا توطیه جوړه کړې ده چې په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې به او په سوات او په دغه سوات نه په باجوړ او په دغه مومند او په ایجنسیات په سوات کې به هم دوی ملیټري اپریشنونه چې دي هغه به کوي، فوزي اپریشنونه، او دا چې دی په دې کې به بیا دوی ډېر د پښتنو نسل کشي یا جنوسایډ چې دی هغه به ولا کوي او دغه سیمې چې دی دا به د پښتنو نه خالي کوي او بیا به دلته پنجابي فوز آبادیږي او بیا هماغسې نه کومې مدني او قیمتي وسایل چې دي هغه به ترې بیا وړي او په هغې باندې به همدغه د پنجاب فوز قوي کېږي او دوی به بیا همداسې په غلامۍ کې ساتي. د پنجاب د فوز په قوي کېدلو کې د پښتنو خپلواکي نور هم دغه ته ځي، لکه هغه به نه کېږي او غلامي چې ده هغه به اوږدېږي. لکه دغه د پنجاب د فوز په قوي کېدلو کې به د پښتنو غلامي چې ده هغه به ورسره هم
غزیږي او اوږدیږي به. نو چې څومره د پنجاب پوځ کمزوری کیږي دومره به پښتنو ته چانس او موقع برابرېږي چې هغه خپل خپلواکۍ طرف ته لاړ شي او لوی افغانستان جوړ کړي. نو ان شاء الله تعالی پښتانه باید خیر اوسیږي، پښتانه باید خیر اوسیږي او باید په دې کوښښ کې شي چې خپل ځانونه آزاد کړي. بلوچستان خو عملی میدان ته وردنګلي دي، مستون په نوم باندې یو دغه چې د منطقه ده هغه کې څو ورځې مخکې لکه دومره ډیر وخت هم نه کیږي هغه منطقه چې ده هغه دغه د ملتپاله بلوچستان ونیوله او تر اوسه پورې په هغې باندې حاکم دی او د پنجابي فوج چې دی هغه ورسره جګړې لا روانه ده او ورسره نن په باجوړ کې هم یو برید کې یو اسسټنټ کمشنر مرستیال کمشنر چې ورته وایي هغه هلاک شو، ورسره په څنګ کې یو څو کسان نور چې دي هغه هم ووژل شولو. نو دغه حملې روان دي او دا حملې چې دي د خپل پنجاب باندې کلک کلک گزارونه دي او ان شاء الله تعالی دا به زیاتیږي او غلام ذهنه پښتانه چې دي هغه هم پکې د مزي ځکه چې به دغه هغه د پښتنو ته هیڅ ګټه نشي رسولی او ګټه چې دا ټوله پنجاب ته رسیږي او هغه د ظالمانو سره ولاړ دي. نو چې کله ته د ظالم سره ودرېږي ته بیا د ظالمانو نه نو ان شاء الله تعالی دغه ظالمان به ټول د منځه ځي او دا د پښتنو سیمه به ازادیږي او لوی افغانستان به جوړیږي ان شاء الله تعالی. بل ورځ به خبرې کوو د اباسین اکبرزي ورور دغه رالېږلی. مننه وروره، خوشحاله او ارامه اوسې، ژوندی اوسې ستا دغه کومنټ نه. نو ملګرو ان شاء الله تعالی تر بل پروګرامه پورې په لوی الله جل جلاله سپارم. خوشحاله ارامه او سوکاله ژوند ولرئ. د الله په امان.